ډاکټر صاحب ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني هغه انجلۍ چې د نوریې په نوم وه چې په نور احمد مشهوره وه د هغه لپاره یې له طالبانو څخه مهمې غوښتنې کړې او هغه طالبانو ته ویلي چې باید د نوریې قضیه په جدي ډول وڅېړل شي او له نړیوال ټولنې باندې هم غږ کړی او ترې غوښتي دي باید افغان نجونې یوازې پرېنږدي. هغه طالبانو ته ویلي باید تاسو افغان نجونو ته د کار زمینه برابره کړئ. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. پخوانی ولسمشر محمد اشرف غني د نوریې چې په نور احمد مشهوره ده د قضیې په اړه ویلي دي چې دا ډول پیښې د افغانستان د خلکو د ژورو اقتصادي ستونزو او د ښځو پر وړاندې د محدودیتونو ښکاره انځور وړاندې کوي. نوموړي ویلي کله چې یوه افغان نجلۍ اړ کیږي چې د خپلې کورنۍ نفقې لپاره خپل هویت بدل کړي دا یوازې د یوې کورنۍ ستونزه نه ده بلکې د ټول ملت درد دی. افغان ښځې او نجونې باید د کار، زده کړو او باعزته ژوند حق ولري. اشرف غني زیاته کړې ده چې د افغان ښځو پر وړاندې محدودیتونه د افغانستان راتلونکی له جدي ګواښ سره مخ کوي او ټینګار یې کړی چې پرته له ښځو هېواد پرمختګ نشي کولی. هغه همداراز له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کړې چې د نوریې قضیه په جدي ډول وڅېړي، له نوموړي سره انساني چلند وشي او د کار زمینه ورته برابره شي. په پای کې اشرف غني له نړیوال ټولنې غوښتي چې افغان ولس یوازې پرېنږدي او د ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره عملي ګامونه واخلي. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته د مهال چمتو کړی خبر. تر بیا ښې چارې.